هرات ولایت کې د لویدیځې حوزې یو شمېر مدني فعالانو د حکومت په جوړښت کې د دې حوزې د ونډې کموالي په غبرګون کې د عدالت غوښتنې خیمه ودروله. دوی وایي په تېرو کلونو کې څنګه چې اړتیا وه د لویدیځ زون ونډه په حکومت کې مناسبه نه وه او په خبره یې تر دې وروسته باید عدالت مراعات سي. نور حال په ریپورټ کې. د لویدیځ زون یو شمېر مدني او سیاسي فعالانو د هرات ولایت مقام مخې ته د اعتراض خیمې په درولو سره د حکومت وغوښتل چې د هیواد د نورو زونونو په شان په مساویانه ډول لویدیځ زون هم په قدرت کې شامل کړي. دوی وایي په تیرو 18 کلونو کې څنګه چې اړتیا وه د دې حوزې د کدرونو څخه د حکومت په جوړښت کې ګټه نه ده اخیستل شوې. حوزه غرب در کل در طول حکومت‌های وقت محروم مانده. امروز ما با این نمایش به حکومت نشان میدیم که دیگه ما ساکت بودن ما معنا ندارد و امروز با خیمه تحسن اما فردا شاید به سنگ به پیشانی دولت بزنیم. حکومت مکلف است که در مشارکت سیاسی یک اصل در حکومت‌های دموکراسی پذیرفته شده و امروز جایگاه هرات، هراتیان، حوزه غرب در تمام مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی مد نظر می‌گیرد. دا مدني فعالان وایي لویدیځ زون د ټاکنو او نورو ولسي او ملي برنامو په عملي کولو کې د هیواد په لومړۍ کرښه کې ځای لري، خو په خبره په سیاسي جوړښت کې پام نه ورته کیږي. ما خواست ما از حکومت مرکزی است که مشارکت سیاسی، پروژه‌های عمرانی و ما هم از جغرافیای این سرزمین هستیم. به انتخابات ها و به پروژه های به دیگه برنامه ها ما به خط مقدم قرار داره، اما بعد از انتخابات که از ما مردم رای گرفتن ما دیگه به دنبال اصلا رو دنبال هم نمی کنن و به 100 کیلومتری هم ما به اونا نمیرسیم. خواسته های ما خواسته فردی نیست. ما برای کل حوزه غرب که 33% از کل جغرافیای افغانستان در بر میگیره، 25% از نفوس افغانستان در بر میگیره و بالغ بر نیمی از کل عواید افغانستان ما تامین میکنیم. ما خواستار مشارکت سیاسی و بیرون شدن از انزوا هستیم. دیگر این مردم و همین جغرافیا از محرومیتی که در 18 سال 19 سال گذشته داشتن میخوان که بیرون بشن. دوی همداشان نیوکه کوي چې په مرکز کې د هیواد د نورو زونونو په پرتله د لویدیځ زون کدرونو سره توپیری چلند کیږي. پشتون هراتی را کسی در مرکز به نام پشتون نمیشناسه. تاجیک هراتی را کسی در مرکز به نام تاجیک نمیشناسه. فقط یک ابزار شدیم. ما از این ابزار بودن خسته شدیم. دیگه نمیخوایم ابزار دست این و آن باشیم. این حال ما اینجا که جمع شدیم متشکل از تمام اقوام هستیم. د معترض کسان ګوته څنډنه کوي که یې غوښتنو ته پام ونیسي نو خپل مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي.